jungle. د تخت بھائی بار ایسوسییشن سالانه انتخابات مکمل شو. مقابله د ګرانډ ډیموکراټک الائنس او د پروفیشنل لایرز فورم د پینلو ترمنځ وشوه. د فاینانس سیکرټري د عہدې نه علاوه ټولې عہدې د ګرانډ ډیموکراټک الائنس پینل وګټلې. د ګرانډ ډیموکراټک الائنس د صدارت امیدوار د جماعت اسلامي پرمانلی ایډوکیټ صدر د عوامي نیشنل پارټۍ آفتاب احمد خان ایډوکیټ جنرال سیکرټري منتخب شو. دغه رنګي مشتاق خان نائب صدر، شعیب خان لایبریرین او انور سید فاینانس سیکرټري منتخب شو. د عوامي نیشنل پارټۍ عاطف خان د مخکې نه بلا مقابله جاینټ سیکرټري منتخب شوی و. د نورو معلوماتو د پاره کتونکو راځي چې وګورو بروم براه راست. د دریوانو امیدوارانو د صدارتي د نواب علي خان، فرمان او د ندیم شاه په دې مشکور چې نه په خیبر پختونخوا بار کونسل کې نه په پاکستان بار کونسل کې په یو بل اعتراض کړی. زه د دې په دې مشکور یم ځکه چې د دې اعتراضونه کول نو د اشیز به بیا ډېر اوږدېده. کیدای شي کوټ او سپریم کوټ او کم خاطر خو دوی زه په دې مشکور یم. په موږ خو خیر اعتراض کیدای شي خفګان به وي، خو زه تاسو ته بیا هم ایماني وایم چې موږ څه فیصلې کړي دي، موږ ښه په ایماندارۍ کړي. موږ پکې دې ته نه دي کتلي چې دا څوک دی او دا د کومې پارټۍ دی. موږ د دې باغ په مفادو کې کړي دي او دا به هم درته ووایم د حاجي صاحب د دې ګواه دی، دا کمیټي د دې ګواه ده چې موږ په هر یو قدم باندې د پښتونخوا بار کونسل، د پاکستان بار کونسل تعداد د وټونو 163 درې کلونه 158 ټول شوي دي، 3 کسه نه دي راغلي چې هغې کې هغه په بار و، هغې څه دغه نه و. په دې کې د لیبرېرۍ لپاره چې کوم دي نو دا چې کوم اورنګزیب ایډوکیټ دی، لکه د دې سیټ لپاره 4 وټونه خالي تللي دي، 4 بلینک پرېښي بلینک دي. ټیک شوه. نو په هغې باقي کې اورنګزیب 65 اخیستي دي او محمد شعیب 89 اخیستي دي. محمد شعیب چې کوم دی نو هغه سیکرټري لایبرري منتخب شو. بیا فاینانس سیکرټري چې کوم دی نو 2 پکې مسترد دي او 2 خالي دي. نو په دې کې یاسر خان اخیستي 60 ووټ او انور سید اخیستي 94. نو انور سید چې کوم دی نو دا کامیاب شو. بیا د جی ایس لپاره 4 خالي دي، عرفان خټک 64 اخیستي دي او آفتاب خان 90 اخیستي دي. آفتاب خان جنرال سیکرټري منتخب شو. بیا د وی پی لپاره 3 کسان کینډیډیټ وو، پای کې 2 ووټه چې دي نو دا خالي تللي دي. پای کې شاه سعود خان 33 اخیستي 33، نوید خان 51 اخیستي دي او مشتاق علي مامن 72 اخیستي دي. مشتاق علي مامن چې کوم دی نو هغه زمونږ نائب صدر منتخب شو. اوس صدارت چې کوم دی دا پیړه ډسپیوټډ و او ډېر مونږ یې ډېر کړولي وو. نو مونږ هم پرې دا وخت ځکه اخیسته چې مونږ چې بیا مو نه کړی بیا مو د سپریم، ځکه چې دمکي مو راکړی شوی د سپریم کورټ ته به پکې ځای. نو مونږ د یوې نه هر یو څیز داسې کوو چې مونږ یې هسې نه چې بیا تکې لانجي. په دې کې 2 چې کوم دي نو دا مسترد شوي دي. باقي نواب علي خان 40 ووټ اخیستي دي، ندیم شاه خان 44 ووټ اخیستي دي او فرمان خان 72 ووټ اخیستي. فرمان خان زمونږ د بارون صدر منتخب شو. زه دې ټولو له مبارکي ورکوم او انشاءالله چې دوی به د
د دې نه پس چې دا کومې ترفې یا کومه دغه شوي دا به یېږي او د نن نه پس تاسو زموږ منتخب نمایندګان یې تاسو له دې خدای پاک همت دی چې د دې